جوړ را له قلم که د ټوپک د دې شپېلې پلاره د کنداغ نه راته جوړه که تختی. سلامونه، نیکې هیلې، مینه، احترامات او پیرزونې وړاندې کوم. ډاکټر مغیث در سره مخاطب یم. دا وخت د یو داسې شخصیت سره ناست یم چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی. ډیر ګران، ډیر محترم، زما زړه ته راتیر ښاغلی جاوید شاه درمان صاحب. ورځو د هغوی طرف ته چې هغوی نه د هغې ژوند وپوښتو او د خوند رنګ کلامونه ترېنه په شریکه باندې واورو. سلامونه درمان صاحب. وعلیکم سلام ډاکټره، په خیر ستړی مه شئ. درته وامه ستاسو کتونکو ته مینه او احترام زما له طرف نه. ډېره زیاته مننه درمان صاحب. درمان صاحب د کلام طرف ته به جې راشو، کلام راته واوروئ. دغه یو څو شعرونه و سوشل میډیا باندې دغه پوره غزل خلکو ډېره غوښتنه کړې وه. بس دا ړومبی تاسو ته ریکارډ کوم چې ما نه د مات زړه تپوسونه کوي او دا خلک څومره ګران سوالونه کوي. ما نن د مات زړه تپوسونه کوي، دا خلک څومره ګران سوالونه کوي. او زه چې اتبار باندې خوړلی یم چا هغه 15 وخته مونځونه کوي. دا شعر بیا ووایي. زه چې اتبار باندې خوړلی یم چې هغه 15 وخته مونځونه کوي. زما د هر ارمان قاتله جینۍ ناسته د لاس باندې ګلونه کوي. زما د هر ارمان قاتله جینۍ ناسته د لاس باندې ګلونه کوي. دا په وعدو تړلي شوي خلک څنګه د بل سره ودونه کوي. دا په وعدو تړلي شوي خلک څنګه د بل سره ودونه کوي. د عشق له درده نه خبره خلک ما پسې شاته آوازونه کوي. د عشق له درده نه خبره خلک ما پسې شاته آوازونه کوي. خبره لنډه خوله مې بنده ښه ده، سړی به څه وضاحتونه کوي. حد دی جی، ډېر ښکلی. او د نه راتلو سبب دې څه ووایم، په ما پچموزې دیوالونه کوي. د مجبورۍ نه په خندا یم زه، حالانکې زړه زما دردونه کوي. او درمان خپل ځان له حوصله ورکوي. درمان په مات دیوال رنګونه کوي. حد دی درمان صاحب، ډېر زیات په زړه پورې کلام. درمان صاحب بل کلام هم را سره شریک کړئ جي. چې جیبونو کې پیسې را سره نشته، د یارانو رابطې را سره نشته. ښکلي راغلل د نږدې نظر مې کم دی، هی قسمته نن چشمې را سره نشته. عقیده باندې د مینې پیروکار یم، زما شته خو د هغې را سره نشته. قرض واخلمه څه خرڅ کړم که څه وکړم، کرایه د میکدې را سره نشته. او ډېرو ډېرو لوپټو باندې راتېر شوم، ډک بازار دی خو پیسې را سره نشته. ګټه کې وي خو په تاوان تښتي، او زما له ستونو نه ماران تښتي. په تنګ دستۍ باندې خبر شو زما، خپلو خبرو نه یاران تښتي. د قرضدارو اوازونه راځي زما نه تیز، زما ګریوان تښتي. او مړې ستا غم ته شا کول داسې دي لکه مغل نه چې افغان تښتي. مړې ستا غم ته شا کول داسې دي لکه مغل نه چې افغان تښتي. د ښکلو تګ او تر منزله پورې د کلمې نه خو هندوان تښتي. کوم غزارونه چې صحیح شوي دي او هغه زمونږ په تندي شوي دي. هغه جینۍ پردۍ بړستنې ګنډي د چا په لاس کې چې سوري شوي دي. دلته د امر میرمن شنډه پاتې، دلته د امن میرمن شنډه پاتې، او دلته د جنگ بلا بچي شوي دي. چې ستا پیزوان مې ومنلې پکې څه کاله هغه غنم رنګي شوي دي. چې ستا پیزوان مې ومنلې پکې څه کاله هغه غنم رنګي شوي دي. یار خو زما نه داسې لرې ګرځي لکه په ما کې چې ازغي شوي دي. دا شعر بیا ووایئ. یار خو زما نه داسې لرې ګرځي لکه په ما کې چې ازغي شوي دي. انتظار د نیمو شپو یو خراب کړي، مونږه بسو شوګیرو یو خراب کړي. په داسې وي رنګ مو یاره مه تېروزه، دا خو ډېرو حادثو یو خراب کړي. څه بې ځایه اعتبار سړی خراب کړي، څه غلطو اندازو یو خراب کړي. وخته مونږه خو د بدو خلک نه یو، وخته دا خو خپلو خو یو خراب کړي. د دښمن د هر یو چال نه خبردار یو، چې مو خپل دی مونږ هغو یو خراب کړي. عجیبه ده مونږ خلکو خراب نه کړو، خو دې بندو دروازو یو خراب کړي.
او په دوه ژبو یو درمان اورېدلي موږ خپلو کړو وادو یو خراب کړي او د شهید ارمان مزار مخې له راغی سپینه ږیره باندې یار مخې له راغی د شهید ارمان مزار مخې له راغی سپینه ږیره باندې یار مخې له راغی ما په وچو شونډو ژبه کړه راتېره د یو عمر پاتې کار مخې له راغی خود سره یو څو ټالۍ به درکومه که په لار کې چېرته دار مخې له راغی او ما تسبیح د یارې جیب ته واچولې په بام پوخه کې مختار مخې له راغی د خپل د ځپلي کام جواب به ترې طلب کړم مقابل کې کومې پلار مخې له راغی او بیا ورغلو پرهارونو خولې کولاو کړې نن چې ستا د زلفو تار مخې له راغی او ستا نامه زما په ذهن راخوره شوه سوځېدلی یو چینار مخې له راغی او خپل ارمان له مې په سر باندې لاس راښ کړ سا نیولی چې ریبار مخې له راغی او ما که یاد نه کړې نو حالاتو راګیر کړی یم نو حالاتو راګیر کړی یم حیران په دې یم چې تا څنګه هیر کړی یم د صوابۍ په مضافاتو کې مې مه لټوه یاره حالاتو نن سبا د بنیر کړی یم زما د ژوند دعا کوئ ګنې بربنډ به وي ټول زه د کور خلکو د خپل ځان نه چاپېر کړی یم که ستا په غږ باندې مې یاره آواز در نه کړلو پوه شه بیا به د غربت بلا تیر کړی یم زه د هوا په رحم پروت یم چې چېرته مې وړي در ما نه وخت لکه د پاڼې په څېر کړی یم حد دی درمان صاحب ډېر ښکلي او په زړه پورې کلامونه درمان صاحب ستاسو یو کلام و زما ډېر زیات خوښیږي که هغه مو راسره شریک کړو ډېر زیاته مننه به وي ستا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه ستا په کور کې به ډیوه وه زما نه وه بیا دې هم په خوله ګیله وه زما نه وه خیراتي یوه جوړه مې وه په غاړه ځکه ما باندې اوږده وه زما نه وه هواګانو مې پرده اوچتوله هر یو کور ته دروازه وه زما نه وه د جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو وې ستا په غاړه به لینده وه زما نه وه ما به مات لوښي درمانه د کور خرڅ کړل ستا په جیب کې به پیسه وه زما نه وه او تا ته په لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا پسې خپه نه مړه تا پسې خو مري سړی تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې کشي پولیسي رات به م وهي سړی او تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم مسکي سلام راګرځوي سړی ډېر ښکلي درمان صاحب ډېره زیاته مننه د وخت راکولو هیله لرم چې زمونږ کتونکو به ترېنه هم بلا خوندونه اخیستي وي زما په شان درمان صاحب په اخره کې به څه پیغام زمونږ کتونکو ته ورکول غواړئ دې پښتنو ته به څه پیغام ورکړو دا ډېر ښه پوهېږي زموږ نه بس خو ژوند وکړئ او خلک ژوند ته پرېږدئ بس ډېره زیاته مننه ما ته زما ګران ملګري خالق نور یوسفزۍ صاحب ته موږ ته اجازت راکوئ چېرته چې هم یې تل ښاد ودان آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان